سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ، بیا هم ښه راغلاست. اوس راځو جیس وریبلو ته چې په جاواسکرپټ کې وریبل څنګه کار کوي او څه شی دي. نو جاواسکرپټ وریبل ار کنټینر فور ډیټا. جاواسکرپټ وریبل چې دي دا د کنټینر دی د ډیټا د سټورینګ دپاره، د ډیټا د سټورولو دپاره دا کنټینر دی. خو عموما موږ که پروګرامینګ کې وریبل تعریف کړو هغلته داسې وایي چې وریبل یو نومول شوی لوکیشن ده په یوه ممري کې د ډیټا د سټورولو دپاره، او دا ټمپرري دی، دا موقتي دي. د مثال په ډول که یوه اداره یو دفتر په هغې کې میزونه ایښي، نو دا میزونه چې دي کله چې تاسې دې ته نوم ورکوئ دا خپله وریبل ده. مثلا د یوه کارمند په نوم دا میز کوئ، دا خپله وریبل ده او خپله کارمند چې هلته کیني دا والیو ده. نو دلته موږ عموما که پروګرامینګ کې ولولو، پروګرامینګ کې داسې وایي چې وریبل یو نومول شوی لوکیشن ده، یا په ساده الفاظو کې وایي یو ریزلف شوی لوکیشن ده په یوه ممري کې د ډیټا د سټورولو دپاره. دا یې ډېر خلاص او روښانه تعریف ده چې ما تاسو ته وکړه. د ډیټا د سټورولو دپاره یو نومول شوی لوکیشن ده. او په جاواسکرپټ کې دلته په څلورو طریقو باندې موږ وریبلونه ډیکلیر کولی شو، چې دغه دوه طریقې چې دي دا ډېرې عامې دي او ډېرې یوز کېږي، او دغه دوه طریقې چې دي دومره نه پیشنهاد کېږي، ریکمنډ کېږي دومره نه، ځکه دا په اولډر جاواسکرپټ کې وو او دا خپل مشکلات لري. خو دغه دوه ډیکلیرشن کیوردونه چې دي نن سبا دا ډېر کار کېږي او دوی هم دا ریکمنډ کوي چې دغه کار کوي، او دا خپل مشکلات بیا لري. موږ کولی شو چې دغه وریبل ډیکلیر کړو، دا څو ځایه بیا هم ډیکلیر کولی شو. دا یو ګلوبل سکوپ ده چې په یو اپلیکیشن کې ځینې وخت مشکلات جوړوي، او په اتومات ډول هم موږ یو وریبل ډیکلیر کولی شو چې دا هم ښه طریقه نه ده. نو دلته یې وریبلونه ډیکلیر کړي دي او بیا یې ساین کړي دي، والیو یې ورکړې ده. دا مثالونه که تاسې وګورئ دې ځای کې که تاسې راشئ، دلته یو ایکس ډیکلیر کړی، بیا یې وای کړی ده، والیو یې ورکړې ده، بیا یو زی په نوم یو بل وریبل ډیکلیر کړی دی چې دغه دواړه یې جمع کړي دي، او دا زی دلته پرنټ کړی ده په دې ځای کې، والیو یې دلته راخیستې ده چې 11 کېږي. نو په دې اساس باندې تاسې وریبلونه ډیکلیر کولی او اساین کولی شئ. او دلته د کانسټ یو څو اګزمپلونه ورکړي دي، دا هم ورته مثال لري. بیا به انشاءالله په دې باندې غږیږو چې کوم وخت کې موږ لیټ وکاروو، په کوم وخت کې موږ کانسټ وکاروو. دا ډېر مهم کیوردونه دي، نو تاسې باید دا زده کړئ. بیا به وروسته انشاءالله دا لولو چې لیټ څه معنا او کانسټ په کومو مواردو کې موږ کارولی شو، او دا ډېر مهم دي د وریبل د ډیکلیر کولو دپاره. نو دلته ایکس کنټینس اور سټور د والیو 5. ایکس چې دا 5 والیو یې سټور کړي ده، او وای چې دغه شپږ کړي ده، او زی راغلی ده، دا دواړه جمع کړي دي 11 یې کړي ده. نو دا وریبلونه دي چې موږ څرنګه وریبلونه ډیکلیر او اساین کړو، والیو ورته ورکړو. وریبل ار کنټینر فور سټورینګ ډیټا. دلته بیا ویلي چې وریبلونه چې دي هغه کنټینر دي د ډیټا د سټورولو دپاره. وریبل ار لیبل فور ډیټا والیو. دا یو لیبلونه یو نومونه دي د ډیټا د والیو دپاره، لکه ایکس وای زای شو. نو په دې اساس باندې تاسې وریبلونه ډیکلیر کولی شئ. بیا راځو جاواسکرپټ آیډنټیفایرو ته، چې په جاواسکرپټ کې آیډنټیفایر څه شی دی. آیډنټیفایر چې دي یو یونیک نومونه دي، یو داسې نومونه دي چې هغه تکراریږي نه. یعنې دلته موږ ایکس وای زای ورته ډیکلیر کړو، په دې نوم باندې په دې سکوپ کې موږ بیا نشو کولی چې یو وریبل د دې په نوم باندې بیا ډیکلیر، ځکه یې دلته ویلي چې یو یونیک نومونه دي. آیډنټیفایر په خپله د وریبلو نومونه دي. وریبل ار آیډنټیفای ویت د یونیک نیم، کال اټ آیډنټیفایر. وریبل چې دی وی آیډنټیفای کېږي په یو یونیک نیم سره، چې دا دې ته آیډنټیفایر وایي. نو لکه دلته چې ویلي چې ایکس وای زای ده، نو په دې اساس باندې دغه نومونه چې دي دا په خپله یو یونیک نومونه دي، د وریبل آیډنټیفایر دي. آیډنټیفایر په خلاص معنا یې که زه درته وایم دا د وریبل نومونه دي، لکه دلته ایکس وای زای شو، دغه د خپل آیډنټیفایر دي. یعنې تاسې نوم ورکوئ، آیډنټیفای کوئ، او کوشش وکړئ چې آیډنټیفایرو ته داسې نومونه ورکړئ چې هغه یوه معنا ولري، لکه ایج شو، سم شو، یا کار نیم شو. او په دې ځای کې د آیډنټیفایرو یو څو رولز دي چې کولی شئ دا تاسې مراعات کړئ، او دلته یې لیست کړي دي. دلته یې ویلي چې نیم کان بي کنټینس لیټرز ډیجټ انډرسکور ان ډالر ساین. آیډنټیفایر نومونه چې دغه کولی شي چې لیټر یې کنټنټ د لیټر وي یا د ډیجیټ نمبر وي یا انډرسکور یا ډالر ساین.
تاسې کله چې یو آیډنټیفایر لیکئ د یو وریبل نیم ورکوئ هغه کولی شي چې هغه لیټر یا عدد هم کیدای شي خو عدد په هغه صورت کې کیدای شي چې کله تاسې وروسته یې راولئ د لیټرونه او یا هم انډرسکور یا ډالر ساین په دې اساس باندې تاسې یو آیډنټیفایر ډیفاین کولی شئ بیا وایي چې نیم must be begin with the letter نومونه کله چې تاسې ورکوئ هغه په سر کې باید لیټر یا ډالر ساین او یا هم انډرسکور تاسې نشئ کولی چې یو آیډنټیفایر ته مستقیم د ډیجټ نمبرو نوم ورکړئ نو په دې اساس باندې تاسې چې کله آیډنټیفایر جوړوئ د هغې په سر کې باید یا لیټر یا ډالر ساین یا انډرسکور او په دې ځای کې ویل چې نیمز آر کیس سنسټیو کیس سنسټیو باندې زه مخکې هم په HTML او CSS کې غږېدلی یم چې دا کیس سنسټیو څه شی دی مثلا ایکس چې ده دا فرق لري د ایکس سره یعنې واړه او غټ حروف دلته فرق لري تاسو کې وریبل ډیکلیر کړئ او هغې ته ایکس ورکړئ لوی یې ولیکئ په لوی حروفو یې ولیکئ او بل ځای راشئ یو وریبل ډیکلیر کړئ هغه په وړو حروفو ولیکئ نو دا دواړه فرق لري دې ته کیس سنسټیو وایي او ریزلف شوي کې وردونه د جاواسکرپټ کې وردونه تاسې نشئ کولی چې د وریبلو یا د آیډنټیفایرو په توګه یې وکاروئ مثلا لیټ ده دا تاسې نشئ کولی چې بیا یې وکاروئ چې لیټ تاسې آیډنټیفایر نوم ورکړئ نو په دې اساس باندې تاسې نشئ کولی چې په جاواسکرپټ کې چې کوم کیوردونه چې ریزلف شوي دي لکه فنکشن ده لیټ ده کانس ده وار ده دا تاسې نشئ کولی چې بیا یې کار کوئ دلته بیا هم ویلي چې نمبر نشئ کولی چې د آیډنټیفایر په سر کې راولئ او داسې کیږي چې لیټ ولیکئ بیا ایکس دوه ولیکئ داسې الاو ده خو په دې شکل یې نشئ لیکلی چې تاسې لیټ ولیکئ او بیا ورته دوه ایکس ورکئ لمبر ولیکئ او بیا ایکس ورکئ یا پخپله لمبر ولیکئ په دې توګه تاسې نشئ لیکلی او انډرسکور هم تاسې لیکلی شئ جاواسکرپټ ټریټ انډرسکور از ا لیټر دا هم د لیټر په شان یو عمل کوي او دا هم تاسو په سر کې لیکلی شئ هېڅ فرق نه کوي که په سر کې لیکئ یا په مابین کې لیکئ یا په اخر کې لیکلی شئ انډرسکور عموما په جاواسکرپټ کې ځینې ډیولپران ډېر کاروي دغه مثال یې هم ورکړی دی ډالر ساین هم تاسو کولی شئ ډالر ساین هم دلته مثالونه ورکړي دي چې تاسو کولی شئ چې ډالر ساین د آیډنټیفایر په توګه وکاروئ declaring a JavaScript variable creating a variable in JavaScript is called declaring a variable په JavaScript کې د وریبلونو جوړولو ته دې ته ډیکلیر وایي لکه موږ چې مخکې هم ولوست او دلته دوه کیوردونه دي چې دا عموما په JavaScript کې نن سبا ډېر کار کیږي چې یو لیټ ده او بل کانس ده نو په دې اساس باندې تاسو یو وریبل ډیکلیر کولی شئ اوس دلته یو وریبل ډیکلیر کړی ده دلته یو وریبل ډیکلیر کړی ده خو یو والیو ته یې نه ده اساین کړی نو کله چې تاسو یو وریبل ډیکلیر کړئ او والیو ته اساین نه کړئ دا بیا انډیفاین راځي نو په دې اساس باندې دلته دغه وریبل یو والیو ته اساین کړی ده چې کار نیم ده او دغه یې نوم ده والیو یې ورکړې ده او دلته مثالو کې هم راخیستی ده او کله چې تاسې کانسټ کاروئ کانسټ عموما دلته بیا هم وایو کانسټ داسې یو ډیکلیریشن کیورډ ده کله چې تاسې کاروئ په هغې کې والیو تاسې بیا نشئ چینج کولی مثلا تاسې که په ریاضي کې یو د پای په نوم یو مشخص عدد ده چې غالبا 3.14 والیو اخلي نو هغه چینج کیږي نه تاسو که غواړئ چې داسې یو والیو یوه وریبل ته ورکړئ چې هغه چینج کیږي نه یا داسې یو ادرس دی چې هغه باید چینج نشي نو هغه به تاسو په کانسټ کې لیکئ د کانسټ والیو چې د هغه چینج کیږي نه مثلا دلته دغه مثال کې که موږ وګورو په دې مثال کې پرایس 1 ده چې دا 5 ده او پرایس 2 ده چې دا په 6 ده او بیا لیټ راغلی ده دا ټوټل دا دواړه سره جمع کړي دي 11 شوي دي او که زه دلته راشم دغه پرایس 2 لمبر چینج کړم والیو یې چینج کړم نو دا نه چینج کیږي ځکه د کانسټ والیو چې ده دا چینج کیږي نه کله چې تاسو یو والیو ورکړه هغه په هیڅ صورت بیا نه چینج کیږي او دا خپله والیو یې اخیستې ده مثلا دلته موږ په اول کې 6 ورته ډیفاین کړي دي او په دوهم ځل کې موږ بیا راغلی یو د پرایس 2 مساوي په 3 کړی ده نو کله چې موږ دا پروګرام رن کړو دلته به څه شی رانشي ځکه دا ایرور ورکوي غلطي ورکوي د هغې والیو ثابته ده کله چې موږ والیو ثابته لیکو هغه به په کانسټ کې لیکو او د دې په ځای کې دلته لیټ وای لیټ بیا تاسو کولی شئ چې والیو یې ورته تغییر کړئ اوس په اول ځل کې 6 ده او بیا راغلی د موږ مساوي په 3 کړې ده نو 3 جمع 15 8 کېږي
نو دلته تاسو والیو چینج کولای شئ او په کانس کې تاسو والیو نشئ چینج کولای. دا بیا وروسته هم پرې غږیږو، په دې باندې یو لیکچر 2 لیکچره نور هم وایو. په اتومات ډول هم تاسو وریبل ډیکلیر کولای شئ، او کله چې تاسو یو کیبورډ او کله چې تاسو یو ډیکلیریشن کیبورډ نه ورکوئ، هغه جاوا سکرپټ پخپله یو ډیکلیریشن کیبورډ ته اړوي. دغلته هم دغه مثال ورکړی دی او بیا یې ویلي دی چې ناٹ ریکمنډډ، دا ښه طریقه نه ده او دی ریکمنډ کوي نه. او په دې اساس باندې تاسو کولی شئ وریبل اتومات ډیکلیر کړئ. په ور چې دا په دې کې هم وریبلونه ډیکلیر کولی شو، خو دا خپل مشکلات لري. دا مخکې د 2015 نه دغه کیبورډ کارېدلو او دا خپل مشکلات لري. نن سبا دا جاوا سکرپټ هېڅ نه ریکمنډ کوي او وایي چې دا مه کاروئ، ځکه موږ کولی شو چې دغلته بیا ور ولیکو، دلته وای ولیکو، دلته مساوي په 4 وکړو. تاسو کولی شئ څو ځایه یو وریبل ډیکلیر کړئ چې دا یوه ښه طریقه نه ده. اوس که دلته موږ رن کړو، دلته بیا راغلی دی او دلته دا ځل 5 جمع 4 شوي دي چې ریزلټ یې په 9 ده. او دا چې دا ګلوبل ده، تاسې په یو اپلیکیشن کې چې هر ځای ډیفاین کړئ، په هر ځای کې اکسس کولی شئ، چې دا هم یوه ښه طریقه نه ده. کله موږ کولی شو چې ور یا لیټ یا کانس کار کړو. always use cons if the value should be not changed. ګوره په دې ځای کې ویلي دي چې کله تاسې والیو نه چینج کوئ نو تاسې کانس وکاروئ. کانس هغه کیورډ ده چې په دې کې والیو نه چینج کیږي. always use cons if the type should not be changed. او په هغه ځای کې هم یوز کیږي کله چې ټایپ نه بدلیږي، د ارې یا د ابجکټونو. نو دلته ویلي چې only use lit if you cannot use const. هغه وخت lit وکاروئ کله چې تاسې کانس نه کاروئ. او په آخر کې ویلي دي چې ور تاسې هیڅ وخت مه کاروئ. JavaScript data type. JavaScript variable can hold 8 data type. چې دلته صرف دی فوکس په نمبر او سټرینګ کړی ده. وروسته به نور هم وایي چې نور کوم ډیټا ټایپونه دي. خو سټرینګ چې ده هغه ټکس دی، رایټینګ انساید ا کوټ. سټرینګ عموما په کوټیشن یا سنګل کوټیشن کې لیکل کېږي یا ډبل کوټیشن کې. نو دغلته دغه 2 ډیټا ټایپونه موږ وایي چې یو نمبر دی او بل سټرینګ دی. نمبر چې دی عموما موږ کولی شو په هغې باندې ریاضیکي عملیات وکړو، یا یې جمع کړو، یا یې تقسیم کړو، یا یې ضرب کړو. او سټرینګ چې دی هغه لکه یو ټکس ده، تاسې په یوه ځای کې یو ټکس لیکئ، نو هغه پروګرامینګ کې دغه 2 ډیټا ټایپونه ډېر مشهور دي چې یو سټرینګ ده او بل نمبر دی. نو دلته دغه راخیستی دي چې دغه یو نمبر د پای ادرس یې دلته پرنټ کړی او بل سټرینګ یې دلته پرنټ کړی ده چې جان 2 ده، او په دې اساس باندې دغه سټرینګ راخیستی ده. دلته راغلی دی پای لیکلی، بیا یې کلکولیټ کړی ده، دا یې ورسره وصل کړی ده، او بیا یې بي آر لیکلی ده. بي آر چې یعنې کته راشي، او تاسو په HTML او CSS کې لوستی چې بي آر ټک چې ده هغه یو لاین کته راولي، یو لاین د لاندې راولي. او بیا کنکونیټ پرسن کړی ده چې دلته پرسن جان 2 یو نوم ده، او دا یې بیا کنکونیټ کړی ده د بي آر سره، او وروسته یې انسر لیکلی ده چې دغه انسر والیو ده yes I am. نو دا ډیټا ټایپونه دي چې یو نمبر دی او بل سټرینګ دی، او داسې مختلف نور هم ډیټا ټایپونه لرو چې هغه به انشاءالله وروسته بیا موږ وایو. په یوه سټیټمنټ کې تاسو څو وریبلونه هم لیکلی شئ، دا په یوه لاین کې راغلي دي، او تاسو کولی شئ چې په څو لاین کې هم راولئ، او دلته ټول په یوه لاین کې په یوه سټیټمنټ کې راغلي دي. البته دلته کله چې تاسې وریبل ختمیږي بیا به کامه ورکوئ او نیکسټ وریبل به شروع کوئ، او په دې اساس باندې تاسو کولی شئ چې په یوه سټیټمنټ کې څو وریبلونه هم ډیفاین کړئ یا ولیکئ. او دا په یوه لاین کې دی او دا په څو لاینو کې دي، دواړه سټیټمنټونه یو سټیټمنټ ده. ښه، په دې ځای کې د اساینمنټ اپریټر. د اساینمنټ اپریټر دا یو ډېر مهم اپریټر ده، تاسو کولی شئ په مختلفو طریقو دا وکاروئ. یو دا ده چې تاسو وریبل ته یو والیو اساین کوئ، یو والیو ورته ورکوئ، تاسو کولی شئ چې دغه اساین اپریټر کار کوي. مثلا x یې دلته راخیستی ده، x جمع یې 5 کړی ده، x یې مساوي په د x جمع 5 په والیو باندې کړی ده چې دا مساوي په دې باندې کیږي. نو کله چې تاسو د یو اپریټر کار کوي، دا په دې معنی چې تاسو یو والیو د تاسو اساین کړ، تاسو یو والیو ورکړله. او دا اپریټر چې دا کله چې دغه 2 ځایه موږ دلته ولیکو، دا په دې معنی ده چې موږ مقایسه ورکړله چې آیا
x مساوي په x جمع 15 ده که نه ده، چې دا بیا وروسته انشاءالله په دې باندې بحث کوو، تاسې کنفیوز نه شئ. نو دغه په مختلفو طریقو باندې کار کیږي. کله چې دغه اساینمنت موږ یو ځلې ورته لیکو، دا په دې معنا ده چې دا والیو چې د مساوي په دغه والیو که. ښه، جاواسکرپټ ارتمټیک، دلته موږ کولی شو چې دغه ریاضیکي عملیات هم په دې عددونو باندې وکړو، او موږ دلته x راخیستی د مساوي 15 جمع 2 جمع 3 کړی ده. نو په جاواسکرپټ کې په ټول پروګرامینګ کې ریاضي خو یو داسې څه ده چې هغلته اتمن ډېره کار کیږي. نو موږ کولی شو چې په دې اساس باندې دغه اپریټرونه کار کړو. او کله چې موږ دلته راځو په ځینې ځایو کې اپریټرونه بیا فرق کوي. مثلا که موږ دلته راشو دغه سټرینګ کې دلته مثبت ورکړو، دا په دې معنا ده چې دا کانکونیټ کوي، دا سره وصل کوي. په عددونو کې که ورکړو هغه جمع کوي، یا که دلته موږ ضرب ورکړو دا ضربوي. خو که موږ راشو دا اساینمنټ په سټرینګ کې ورکړو، په سټرینګ کې په دې معنا ده چې دا به کانکونیټ کړي. کانکونیټ دا معنا چې دا به سره یو ځای کړي. د مثال په ډول دلته یو وریبل ډیفاین کړی ده چې x ده بیا مساوي په جان، او دلته یې کانکونیټ کړی ده، بیا یو سټرینګ ورکړی ده چې دا خالي سټرینګ، او دلته بیا جانډو لیکلی ده. نو په دې اساس باندې تاسو کولی شئ دا سټرینګ چې دی، کله چې تاسو په سټرینګ کې مثبت علامه ورکړئ، دا به کانکونیټ کړي، دا به سره یو ځای کړي. په دې اساس باندې دغه نوم چې دلته سره وصل کړی ده، دغه x که تاسو دلته ولیکئ، دې ته والیو ورکړئ، نو دلته به جانډو راشي. نو دا په مختلفو ځایو کې فرق لري. په عددونو کې که موږ کار کوو هغلته سره جمع کوي، او که په سټرینګ کې موږ کار کوو هغلته بیا کانکونیټ کوي. او دلته راځو، په دې ځای کې هم یو تاسو ته ښایي یو کنفیوز شي چې دغلته اوس که موږ سټرینګ او پلس عددونه سره کانکونیټ کړو، دا څرنګه کیږي؟ دغلته کوم دغه عددونه چې دي دا به سره جمع شي او دا به کانکونیټ شي. اوس دلته دغه 15 چې کوم دی دغه سره دی دا نه جمع کیږي، ځکه دا سټرینګ ده. ما مخکې هم وویل چې سټرینګ چې موږ کله لیکو هغه په کوټیشن کې لیکو، یا ډبل کوټیشن کې یا سنګل کوټیشن کې. موږ که په سنګل کوټیشن کې یا ډبل کوټیشن کې عدد هم ولیکو هغه سټرینګ قبلوي، هغه سټرینګ ده. نو دلته یې سره کانکونیټ کړي دي، دغه یې جمع کړي دي او دا یې سره کانکونیټ کړی ده. خو دلته یې ټول دغه سټرینګ نیولی ده، او دغه 2 جمع 3 هم جمع کړي نه دي، دا یې هم سټرینګ نیولی ده. خو که موږ راشو داسې یې کړو چې دغه 5 د دې وروسته راولو، دلته بیا 15 ولیکو، کانکونیټ ورکو. نو اول دلته راځي دغه 2 جمع 3 چې دي دا سره جمع کوي، دا کانکونیټ کوي نه. مثلا داسې نه لیکي چې 23، دلته یې جمع کوي، دلته ورته وایي چې دغه سره جمع کړه چې دا 15 شي، بیا کانکونیټ د 15 کیږي. دلته یې سره جمع کوي نه چې 15 جمع 15 10 شي. نو دلته چې کله موږ دغه پرینټ کړو د 55 شي. په دې اساس باندې چې دغه 15 چې دي دا 2 جمع 3 شوي دي، او بیا کانکونیټ کړي دي سره د 15، دلته یې جمع کړي نه دي. نو په دې اساس باندې تاسو کولی شئ چې سټرینګ پلس نمبر هم سره کانکونیټ کړئ. دلته دغه مثال بیا هم ورکړی ده. نو په دغه مثال کې دغه څه شي دي، دا ټول سټرینګ نیولي دي، او په دې ځای کې دغه 2 جمع 3 اول جمع کړي دي، او بیا یې 15 سره کانکونیټ کړي دي. نو دا وریبل او آیډنټیفایر و، ځینې اپریټرونه و چې څرنګه موږ کار کوو. انشاءالله چې دغه درس به نه وي درته خسته شوی، او تاسو کولی شئ دغه اکسرسایز هم خپل انسر ورته سبمیټ کړئ، او د موږ د آینده درسو په تمه اوسئ. مننه.